حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مؤمن مسلمان د نور مؤمنانو د پاره یا د بل مسلمان د پاره بظهر الغیب دعا وغواړي هغه نشه دې خوا کې موجود نه دی او تا الله تعالی سونو چت کړی دي او الله رب العزت ته د دې مسلمان مبارک شفاعت کوي یا الله غریب دې مالدار کا اولاد نشته یا الله فلان کې اولاد ورکا یا الله عزت ول ورکا مرتبه ول ورکا یا الله ګناهونه معاف کا د بل مؤمن ته په غیب باندې دعاګانې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستا دعاګانې به یا قبليږي یا به نه قبليږي ستا د سر سره خوا کې دلته ملائک ولاړ دي ته چې کومه دعا کې ملائک په امین وي او بیا هغه ملائک وي ولکه مثل ذلک تعالی دې د سیدر کړل شي تعالی دې الله مالونه درکې تعالی دې الله بچی درکې تعالی دې الله مرتبه درکې ستا دې الله ګناونه معاف کړي ستا دعا به یا قبليږي یا نه لیکن ستا په باره کې چې ملائک ته کومه دعاګانې کوي هغه خو به قبليږي کنه ملائک خو معصوم مخلوق دي لا يعصون الله ما امرهم الله چې ورته کوم حکم کوي داغه خلاف نه کوي ويفعلون ما يؤمرون الله رب العزت چې کوم حکم کوي هغه باندې عمل کوي دغه ملائک ستاسو لپاره استغفار غواړي ستاسو لپاره بخنه غواړي ستاسو لپاره مال غواړي ستاسو لپاره عزت غواړي کله چې تبل مسلمان لپاره په دعاګانو کې دا شي نه غواړي